په ګرده نړۍ کې په کلهمه دنیا کې پښتنو ته یو نوم ورکو. زه به د هغه د خولې یوه خبره وکړم چې چاته تپوس وکړو چې تا په پښتو فلم پښتنو له څه ورکړو، نو هغه وی ما هیرو ورکړو. نو د هغه هیرو په یاد کې د هغې د 18 پلین یعنې د هغې د رحلت 19 کاله پرون برابر شوي دي. آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن د کلچر ډایرکټریټ په مرسته باندې دغه دستوره را جوړه کړې ده. ټولو ملګرو ته هرکلی ویم. نننۍ غونډه به د لیجنډ اداکار آصف خان صاحب په صدارت کې کیږي. آصف خان صاحب د مخکې نه په سټیج باندې موجود دی. نو د نننۍ غونډې صدر محترم آصف خان صاحب دی. ملګرو شکر دی الحمدلله موږ مسلمانان یو کله چې داسې یو دستوره کیږي نو د هغې شروع د الله پاک د پاک کلام نه کولی شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اور هدایتکار فیصل سنوبر صاحب ته چې سټیج ته راشي مایک ته راشي. دا ډېر مشکور یو چې تاسو د بدر صاحب برسایل راغلي یې. د بدر صاحب تاسو سکو یې خو یې داسې نظام دی بلارول ته مې مونږ را کړی وه مشرور ورته مې را کړی وه. یوه ورځ داسې کار و چې مونږ کار کوو دا هلک ته یې ویله که دا کوڅه اوسه بدر صاحب له چې ونه بدر صاحب کوڅه ولرو هغه کوڅه هغه په خپله راوړو او ما ته کېښوده. هغه ته یې ویل د کیلو کار کوه دا ځمکه نه دې له موږه ځو. او داسې یو انسان چې دا ژبه د هغه یو داسې دغه چې هغه به څه ووایي نو هغه کار به کوي. هغه یو خبره کړې دا سید مدیر ناست دی دا فلم جوړېده زوی د بدماش نو هغه په داسې وویل چې بھائی دا فلم به نه لګي نظر پیر بابا نو سیم دا فلم به نه لګي تر اوسه پورې هغه فلم ونه لګي. دویم هغه یو خبره کړې وه چې چا تپوس وکړو چې لکه بدر صاحب ستا نه وروستو به آرټسټان وو او د ما نه وروستو به ډېر ښکلې ښکلې هلکان وي ډېر ښکلې کار پکې خو سینماګانې به نه دا دغه ده نن سینماګانې ختمې. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن چیرمین چا چې په کال 1984 کې د دې ادارې بنیاد ایښی و هغه نن په دې محفل کې موجود نه دی بلکې د همیش دپاره هغه موږ سره چې کوم دی په بدني توګه هغه خپل مزي پرې کړل ولې په روحاني توګه به زموږ سره وي. د هغې د تلین په وجه د فیډریشن تنظیمینو هم وشو. نو زه غواړم چې نوې تنظیم چې دی د هغې دا ملګري لږ سټیج ته راشي او بیا به دلته یو اجتماعي دوام د شیرینزاده بدر صاحب په حق کې کوو. فیډریشن دا ملګري د خپل تنظیم دا غړي وپېژني دې دپاره مو راوغوښتل او د دې نه به فایده دا والو محترم آصف خان صاحب ته خواست کوم بدر صاحب د وفات نه پس
د شیرین زاده صاحب د وفات نه پس د هغوی دواړو ډېر سنګت و او ډېره دوستي وه. نو زه د تاسو اجازت سره جاوید یې نه وم څه کوم جاوید ته نن نه پس د بدر صاحب د فدریشن صدر یې حشمت جاوید صاحب ته چې سټیج ته راشي او یو څو خبرې د بدر منیر صاحب پاک لو کی. اسلم خان الله تاسو ستړي مشي جی. اسلم خان جی صاحب ماته وایي چې څو خبرې به وکړئ نو خبرې خو موږ له نه راځي. د بدر صاحب په حق له یو دوه شعر مې لیکلي دي جی، اب تاسو سره شریک کوو. په فن چې څوک پوهیږي نو بدر خو به مني، په فن چې څوک پوهیږي نو بدر خو به مني، د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. د فن ډیر قدردانو خپل فن کې پالوانو، ساده باده انسانو په هر چا بلا ګرانو. او ګور ټول راغلي دي. د فن ډیر قدردانو خپل فن کې پالوانو، ساده باده انسانو په هر چا بلا ګرانو. د ټولو فنکارانو سرلښکر خو به مني، د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. پښتو فلم بانیو هر کردار مثالیو، اداکار د قدرتیو بدر خلاصانیو. پښتو باندې مینو داسې نر خو به مني، د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. شهنشاه د فن بیتاجو، د تعریف کله محتاجو، په فلمی دنیا یې راجو. جاویده د زړونو جادوګر خو به مني، د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. ډېره مننه دي. بهادر علي صاحب چې راشي چې دا په کابینه کې نائب صدر هم دی. خیر جی نو ورګه زه راځم تکینه لاړ واپس راغو نو روټه باندې یو دوه لوګان نه وړل. ما ورته چې دا تاسو څه دي خو یو لوستان شو خو یو زمان شو کنه یاره نو لګپ لګو نو دومره ساده باده انسان کنه چې دومره یو لیډر انسان او هغه دومره عاجزۍ سره او دغه سره نو ما وی چې یاره واقعي خبره ده دې چې الله تعالی دله دا مقام ورکړی دی نو په دې کې څه شته. زمونږ ډېر ښه ښه دا دي ملګري ناست دي داسې نور هم ناست دي خبرې به کوي. نو زه صرف دومره وایم چې الله تعالی دې د دې باني شیرین زاده او زمونږ دا خوږ لیژن بدر منیر د الله تعالی وبخي. ګلتاج صاحب راغی، دی به مختصرې خبرې د بدر صاحب پړوند کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې به موږ تاسو ته هرکلی وایو دا میلمانه راغلي دي. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو د بدر منیر فیډریشن د په معمولي خبره باندې تاسو راغلی او د بدر صاحب 18مه کلیده ادا کېږي. نن یو افسوس موږ له دا راځي چې موږ سره چیرمین صاحب نه و، شیرین زاده بدر صاحب نشته، الله دې وبخي. دا پروګرامونه ټول موږ له هغه کړي دي. نن موږ ډېر یتیمانان شي یو جي. هغه د بدر صاحب یو خاص کس و، لکه موږ پکې وو خو لکه هغه پکې زموږ سره یو ستوری و. باره کې به څه ووایو نو خو یو ځلانده ستوری و، ډېر لوی شخصیت و او زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ ورسره ملاقات نه شوی. فلمونه هم ډېر کتلي دي او اورېدلي هم ډېرې دي، خو سوچ دې ته کوم چې 18مه برسي ده، 18 کاله خلکو نه مور او پلار هېر شي او بدر صاحب د خلکو په زړونو کې، د خلکو په سترګو کې او د خلکو په یادونو کې ژوندی. غواړم د پښتو موسیقۍ د یو لیجنډ هنرمند زوی وصال خیال صاحب چې هغه هم د پښتو فلمونو دپاره په زرګو سندرې ویلي دي او کیدای شي داسې سندرې هم وي چې هغه په بدر منیر صاحب باندې هم پکچرایز شوي. نو غواړم چې وصال خیال صاحب راشي او یو څو خبرې د بدر منیر صاحب پاتلو کړي. وصال خیال سلام وړاندې کوم او په خیر راغلی. او بل چې زه راتلم نو زما بابا هم ډېر زړه و چې یاره زه به دې پروګرام ته ځم، چونکې بدر صاحب او د هغوی خو یو داسې ورورولي وه او یو داسې مینه وه، چونکې د هغه طبیعت ناسازه و
هغوی د خپل طرف نه تاسو ټولو مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه رالېږلي نو د بابا طرف نه سلام قبول کړي. او بل د بدر صاحب باره کې بس ووایم خو یو الله پاک داسې یو بختور انسان پیدا کړی و چې په ژوندون باندې مو الله پاک دومره لوی عزت ورکړی و او پس د مرګه هم هغه چې دا هر کال دا برسي مناویږي د خلکو مینوالو په زړونو کې دی نو دومره بختور انسان دی چې یاره د مرګ نه پس هم څومره په عزت باندې یادېږي. چې نظر مې په حالاتو د دنیا شي په انجام د خپلې مینې جړا راشي زه د وخت د تورو شپو تورو تیارو ته خپلې اوښکې بلومه که رڼا شي بېشکه ما به د دې خپل زړګي علاج کړی و بېشکه ما به د دې خپل زړګي علاج کړی و کوې علاج د دنیا د طبیبانو سره چې نشته دمې د دنیا د پاړوګانو سره کوم لوبې زه هغو زلفو مارانو سره. مننه ډېر غټ لیسټ راځي د ټولو یو جهان مننه چې په دې حالاتو کې چې د ملک حالات هم لږ ګډوډ دي. زه په خپل بیګا لاهور نه تقریبا 1400 غنټو کې راغلی ما نو تاسو راغلي یئ ستاسو یو جهان مننه. نورې خبرې به مشران کوي حاجي صاحب راغلی خبره خو د والد صاحب زه نشم کولی قیصر صاحب ونه کړې نه زه به څه وکړم بیا زموږ ورور زموږ د کاکا زوی داسې بدله وچېړله چې زموږ خبرې بالکل زموږ نه هېرې کړئ یقین وکړئ. حاجي صاحب اسف خان حاجي صاحب یو څو ورځې مخکې سوات ته راغلی و یو څو ورځې مونږ سره و زما په خیال زموږ نه د والد صاحب د مرګ نه بعد همدغه 12 ورځې په سوات کې ما ډېرې په خوشحالۍ وویستې ماښام به دوی سره ناست وو دوی به د سټوډیو خبرې کولې دوی به د فلمونو خبرې کولې دوی به زموږ د والد صاحب خبرې کولې نو هغه ورځې ډېرې زیاتې ښایسته ووتې ولې چې دوی زموږ د والد صاحب سره 30-35 سال کار کړی دی دوی سره ناست پاست دي دوی زموږ نه زیات کتلی دی نو خبرې به دوی کوي زه څه نشم ویلی خو د کلچر ډپارټمنټ اجمل صاحب احتشام صاحب د هغوی ډېره شکریا ادا کوم چې یار دونه ښکلی محفل یې موږ دپاره جوړ کړو او د بدر صاحب په نوم یې دا محفل راغونډ کړو دا 18مه برسي هغوی منع وکړه څنګه چې حاجي اسلم صاحب ووي د هغوی دا خواهش دی چې یار یو 3 ورځې فیسټیول جوړ کړو په هغې کې زموږ سینیر فنکاران او د دې صوبې نور ناموري کومه کسان چې دي د بدر منیر فیسټیول په نوم باندې به 3 ورځې میله جوړېږي انشاءالله او ډېر ژر به جوړېږي هغې له بیا راغونډېږو د هغو ته مونږ بیا درخواست کوو چې دغه فیسټیول جوړ کړي او دا ټول مینوال راغونډ شي. زه د هغوی شکریا ادا کوم د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن ټولو غړو شکریا ادا کوم او شیرینزاده بدر صاحب د دې بنیاد ایښودی دی دې پرڅه کې مونږ سره هغه نشته هغه مونږ ډېر زیات مس کوو او دا دعا کوو چې الله دې هغه وبخي او دا کوم بنیاد چې هغه ایښودی دا په مخ په وړاندې روان وي او نوي کابینې ته ځي جاوید صاحب او دغه ټولو کابینې ته مبارکباد پیش کوم او ټولو قیصر صاحب دی نور دا درانه مشران جي صاحب عجب ګل صاحب سپیشل راغلی زموږ دپاره یو جهان مننه جي تاسو دومره قیمتي وخت کې رالی مولا او بس دا برسي خو واسې یو بهانه ده مونږ پکې تاسو وینو تاسو مونږ وینئ لږ وخت تېر شي دعاګانې وشي بیا یو جهان مننه زه د بدر منیر د ټول خاندان د طرف نه زما فیملي ټوله راغلی چاته ناسته ده بچي میم دي خورونه میم دي زومان میم دي ترو زامن میم دي او د دلبر منیر طرفه زه بیګا لاهور نه رالم هغه هم د ټولو شکریا ادا کوي بیګا هلته ختم دغه وایي دیګونه میګونه راوړو مونږ هلته خپل ختم وکړو د هغې د طرف نه ټولو د شکریا یو ځلې بیا او نورې خبرې به مشران کوي که زموږ څه غلطي شوي معافي غواړم زه جمال افریدي صاحب راغی یو څو خبرې د بدر صاحب په هکله کوي جمال افریدي صاحب ټولو نه وړاندې راتلونکو ټولو مشرانو ته سلام ورکړی
شکریه ادا کوم د بدر منیر فیډریشن مشرانو چې هغوی زمونږ محترم بدر منیر صاحب نوم ژوندی ساتلی دی انشاءالله تر مرګه پورې به زمونږ پړه کې ژوندی وي. دوستانو خبرې خو ډېرې دي. مونږ یو فلم کولو لاوارث فلم هم کولو، نو په دې کې د روټۍ بریک راغو. د هغوی د عاجزي خبره کوم، نو ما ته وایي جماله وایند اپ به کوو، خو چې څنګه ډز وکړم نو ته به راځې. نو ما به ورته داجي ویل مالداجي دا نظر څنګه کیدی شي چې ته به ډز وکړې او زه به مړ شمه، دا ورځې بار نه راځي. وایي سړی جوړ شه ګورې مال ټیک دی جي. خیر روټۍ ته کېناستو، په الله یقین وکړئ، لاسونه مو وینځل او په ځمکه یې پړلتی وواله. زه سلام کوم. سکی سردار غمجن صاحب. د دلر وره ښه ده او زما د لختو د وښو جونګړه، ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده او چې سر تر پایه پکې ټوله ښکاري، داسې پړونې نه سرتوره ښه ده. والسلام. هغه ورته وایي ته خو ځې، خو زه دې هم نه ایساروم زما بچیا، خو ستا د تلو نه پس به زه ځان قانون ته حواله کړم، هغه قانون ته کم نه چې به اکبر خان پټېدو، قانون به ما د پانسۍ په تخته باندې وخېژئ، دا مری به د شرم نه ټیټه نه د فخر نه به اوچته وي، ولې چې به د پانسۍ رسۍ نه د ګلونو هغه هار وي کم چې به زما اولاد زما په غاړه کې پخپله اچولی وي. خو ستا د تلو نه پس به زه د دنیا ته یو پیغام ضرور لیکمه چې مه خرڅوئ خپل ضمیر د دې اولاد دپاره چې سبا لوی شي او په خپلو وړو او ګنده خبرو ستاسو په مخونو درتو کي، ستاسو په مخونو. والسلام. او په نوم خو شریفې خو د خپلو والا سر پورې شیطان یې و ظالمه، یو دوست وي او یو دوست هم. ما خو د دوستۍ لپاره په خپلو لاسونو کې هتکړۍ واچولې، خپل ژوند مې خاورې ایرې کړو. یو دوست وي چا چې د څو پیسو دپاره زما عزت زما ناموس په بازار سریام لیلام کو، نن به دې وجنم، په داسې مرګ به دې وجنم چې ټوله دنیا به یاد ساتي. غواړي چې دا ټول ملګري راشي او په دې سټیج د خپلو خیالات اظهار وکړي. بهرحال یو خو اکبر اوتي صاحب وایي چې ماسټر فضل الرحمن صاحب سره د بدر صاحب د لاس یو د 500 روپیو یو لوټ دی. ماسټر فضل الرحمن صاحب سره هغه شاه صاحب اوس وفات شوي دي چې هغه سره ملاقات کولو، مونږ هغه لالته لاړو، بس دې ناستو. بدر لاله مونږ سره ډېر ګپو لګو، ما ته یې فلمونه ګورې؟ ما ورته یو چې ګورم، ستا فلمونه خو ډېر زیات ګورم. وي د ما فلم ستا کم یو ډېر زیات خوښ دی. ما ورته وي چې دیکان ما ډېر کتلی دی. وي تا څو پیرې کتلی دی؟ مې جي ما یو 15 پیرې کتلی دی. یاره وایي زه تا ته یو ډایلاګ وایم، ته به ما ته ووایې چې تا 15 پیرې کتلی دی. ناستو چې شپه کته کسان ګورم ناستو سټوډیو کې. ما ورته یو جي وي زه ته ووایه یو خان سوال به زه کوم او جواب به ته راکړې. نشل کاله مخکې یو غریب دیکان چې په پټو کې ووجلو، ښځه دا ښځه غم نه مړه شوه، لور یې ډمه شوه او زوی در په در خاورې پتر شو. ته ووایې خان چې غله څه ته دا پکار ده؟ خان عمر دراز دي که نه چې ورته وایي وژل پکار دي. وایي په زندګۍ کې د رښتیا ووایي خان هغه وژل پکار دي، هغه وژل پکار دي. خدای دې بدر راله وبخي، ډېر ملنګ انسان و. نو ما ته یې ویل دې خوا راشه جي چې زه ول رالم نو جیب ته لاس کړ او ما چې ته نوټ ته ګورم چې اوس هم ژړا راځي. ما دا نوټ راکړ وچې هلکه ته خو ډېر زیات د چا پېټ کړې دا والا چې دا والا هغه راکړه چې د جیب نه روباسم او په هغه وخت کې دا د 500 روپیو نوټ ما نه بدر له لاره کړی دی. الله دې خور سره وبخي جي، ډېر ملنګ ته ستړی و او موږ ورته ډېرې دواګانې کوو جي. والسلام جي. مختصرې یو دوه ټپې زه خو وایم چې څه شو، یو دوه ټپې خو هغه به نه وی چې
نورې دی چا کړې نه دي او بله چې ته نه وي ووایه او ځه راځه السلام علیکم ټولو میلمنو ته د زړه د اخلاص هرکلی وایم ټول په خیره راغلی د هغه یو چاربیت یو څو انتري به درته ووایم چې هغې کې ډېره غټه معنه ده او یو قربان رازا 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 په ما بار شه د جانان غما او که غما د عمرونو او زید یم او خلق دولت هر مار ځوانه پسې پکار دی نو کمکل خلق د دولت او ارمان کوي او نور د صبر طاقت ویلم بازار کې بی خدای را باندې بیا کړی اثر دی او چې نظر مش روزگار د دې جهان تا د افسوس مې غسر عاشق خپل ځان تا او چې نظر مش روزگار د دې جهان تا د افسوس مې غسر عاشق خپل ځان تا نور د صبر حوصله کډول مې مات شو زه کپور ته مې د خولې نه دا فریاد شو زه د خپلو پښتنو لره حیران یم تش په تشه کړي دا بچې زه افغان او پښتونوال هسې جبر وي پښتونه چې په کور کې ماته وي خپل مړوندونه نه دا لار د پښتو نه د غیرت دی بلکې د حلامه او د جهالت دی دا آواز به یې چاړې مې اورېدلی چې پلان کې هندو وجلې پښتان سره تباه شو په خپل میان کې نور د صبر طاقت نه وینم په ځان کې نه د یو انګریز د لاسه بل ازار شو نه په خپلو کې جګړو ګوندې مار شو مونږ هرګز په ډېر جګړو نه ستړي کېږو رور د رور په رکاوي باندې خوښېږو که دشمن نه دی دا د رور دی خوږ اولاد ګوره دا ستا د پلارو مور دی دښمنان دې د وطن ګرځي چمن کې ته د رور سره کېوتی په ګن کې تا نه بل کمکل نشته په جهان کې نور د صبر طاقت وینم په ځان کې او نور د صبر طاقت وینم په ځان کې بی خدای را باندې بیا کړی اثر دی او چې نظر مې شو روزګار د دې جهان ته د افسوس مې غسر عاشق خپل ځان ته او چې نظر مې شو روزګار د دې جهان ته د افسوس مې غسر عاشق خپل ځان ته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب صدر محترم جناب اصف خان صاحب عجب گل صاحب سارا خیال صاحب کیسر سنوبر صاحب سید منیر صاحب شیرین بادل صاحب اور اکبرتی صاحب ډیره مننه ستاسو ډیره شکریہ چې موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو او راتلونکي څونه مېلمانه چې دي د ټولو ته په خیرالي وایم د آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن له طرفه دا پروګرام د کلچر ډایرکټریټ ټوریزم او د آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن د سوري لاندې جوړ کړی شوی زه د کلچر ډایرکټریټ ډي جي صاحب اجمل خان صاحب او د هغوی د پوره سټاف ډېره شکریه ادا کوم او موږ سره ډېر زیات کومک په دې پروګرام کې وکړ د بدرمنیر صاحب 18مه برسي دا دوی موږ سره ډېر زیات ښه وکړه او ډېر کومک یې راسره وکړو د دوی د سټاف هم ډېر مشکور یم